لونګ وامل د مشاعرې او سندریز ماښام ته ټولو درنو راغلو ښاغلیو او اغلو ستړي مشئ په خیر راغلی او هر کله راشئ. د پسرلي ښکلوونکي بیا کړه سینګارونه د پسرلي ښکلوونکي بیا کړه سینګارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه او لکه ناوي چې سور ټیک په تندي وکا لکه ناوي چې سور ټیک په تندي وکا هسې وګاڼل غټولو سره سولونه او د پوپلو مخ سور کړی په سرلی دی د پوپلو مخ سور کړی په سرلی دی یو د بل پر غاړه اچوي لاسونه هر پلو د ګلو وږم دی لونلی هر پلو د ګلو وږم دی لونلی ته وا راغله له ختنه کاروانونه. د دې مشاعرې پیل د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره کوو او په خورا درنښت بلنه ورکوم چې انجینر راحت ګل زیارمل دریځ ته تشریف راوړي او زموږ دغه ناسته د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پرانیزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. جزاکم الله خیرا. ژوند مې ستا تر نامه زار دی پیغمبره ژوند مې ستا تر نامه زار دی پیغمبره خو یو درد مې په زړه بار دی پیغمبره سپارې د ماشومانو له لاس اخلي یو بدرنګ دلته واګدار دی پیغمبره سپارې د ماشومانو له لاس اخلي یو بدرنګ دلته سردار دی پیغمبره څوک یې ستا څوک یې د کفر په نوم وژني څوک یې ستا څوک یې د کفر په نوم وژني د قام ژوند مې خوار و زار دی پیغمبره
او هر پر هر مې د خپل ورور د خنجر نښه، هر پر هر مې د خپل ورور د خنجر نښه، هر گزار مې خپل گزار دی پیغمبره، هر گزار مې خپل گزار دی پیغمبره. له درانه انجینر صاحب راحت ګل زیارمل نازک ته ډیره مننه چې د قرآن عظیم الشان مبارک آیتونه یې ولوستل. ډیره زیاته مننه د تالار له درنو حاضرینو او له خپل تکنیکي ټیم څخه. دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترېنه وڅښې چا سپرلو له وینې ورکړې، چا وینې ترېنه وڅښې چا سپرلو له وینې ورکړې. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. اوس د جرمني کلتوري ودې ټولنې ډېر درانه مشر ډاکټر صاحب شیرولی شیر ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دریځ ته تشریف راوړي او تاسې ته خپله پرانستې وینا وړاندې کړي. ډاکټر صاحب شیرولی شیر. د لوی او بخونکي خدای په نامه مخکې له هر څه د نننۍ مشاعرې ټولو درنو میلمنو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مشرتابه جرګې په استازیتوب قدرمنو خویندو، درنو لیکوالانو، شاعرانو او ټولو قدرمنو میلمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. مننه کوم چې زموږ سره مو په نننۍ مشاعره کې برخه واخیسته. همدارنګه له هغو درنو لیکوالانو، شاعرانو، میلمنو څخه په ځانګړي ډول مننه کوم چې زحمت یې ګاللی دی او د جرمني د لرې ښارونو د نورو اروپایي هیوادونو څخه راغلي دي. درنو هیوادوالو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه شاوخوا 27 کاله وړاندې په جرمني هیواد کې د یو شمېر فرهنګیانو او فرهنګپالو افغانانو لخوا جوړه شوه. د ټولنې موخې د افغاني فرهنګ ساتنه، پالنه او پراختیا وه او د همدغه هدف لپاره له تیرو 20 کلونو راهیسې فعالیت بوخته ده. باید یادونه وکړم چې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې په داسې وخت کې خپل کار پیل کړ چې په ګران هیواد کې د تنظیمي جګړو له کبله نه یوازې چې کلتوري او علمي فعالیتونه په ټپه ولاړو، بلکې شته فرهنګي او علمي بنسټونه هم نړېدلي وو. په ټول هیواد د جهالت د تیارو داسې یو حالت حاکم و چې د ټولنیز ژوند د نورو اړتیاوو ترڅنګ یوه لویه فرهنګي او علمي تشه موجود وه. زموږ ټولنې د دغه تشې د له منځه وړلو لپاره د خپلې وسې تر حده کار پیل کړ. د همدغه کار په لړ کې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې په بېلابېلو علمي، سیاسي، تاریخي او ادبي برخو کې څه کم 200 د مهم اثارو د چاپ امکانات برابر او هیوادوالو ته وړاندې کړل. د یو شمېر فرهنګي او علمي مجلو د چاپ لپاره یې مالي امکانات برابر کړل چې له هغه جملې څخه د څو پرلهپسې کلونو لپاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې د چاپ یادونه کولی شو. له هېواده بهر یې د افغانستان د تاریخ او ادب په هکله او همدارنګه د ملي ورځو د لمانځنې او ملي ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره لسګونه علمي نړیوال سیمینارونه، کنفرانسونه او لویې غونډې جوړې کړې. د اروپا په سطحه یې د افغاني خویندو کلتوري ټولنو د همغږۍ او ګډ کار لپاره د یو ګډ مرکز د جوړېدو په خاطر په برخه کې د یوې سرلارې ټولنې په توګه هلې ځلې وکړې چې د هغې په پایله کې په اروپا کې د افغاني کلتوري ټولنو یوه ګډه جرګه رامنځته شوه. د دغه فعالیتونو ترڅنګ د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې تل هڅه کړې چې له هېواده بهر د افغاني ادب په بېلابېلو برخو کې هم هلې ځلې وکړي تر څو په بهر کې د میشتو افغانانو اړیکې له خپل کلتور او ادب سره ژوندۍ پاتې شي. په دغه برخه کې تر اوسه بېلابېلې کلتوري غونډې، ادبي ناستې او مشاعرې جوړې کړي دي. نننۍ مشاعره هم د همدغې لړۍ دوام دی. د نننۍ مشاعرې یوه ځانګړنه دا ده چې هڅه پکې شوې ده چې میرمنو ته ډېره ونډه ورکړل شي. په دغه برخه کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د فرهنګي کمیټې له ټولو
غړو څخه ځانګړې مننه کوم چې د نننۍ مشاعرې د سمبالولو ټولې چارې له پیل څخه تر اوسه پر غاړه واخیستې او په ډېره ښه بڼه یې سرته ورسولې. په پای کې یو ځل بیا له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه مننه کوم چې په خپل راتګ مو نننۍ مشاعره لا ښکلې او درنه کړه. هیله ده د لونګو عامل په دغه ښکلې مشاعره کې ښې شیبې ولرئ او د لونګو عامل د خوشبویي یاد مو تر ډیره په خاطرو کې پاتې شي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مشرتابه جرګه. مننه. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له درانه مشر ډاکټر صاحب شیروالي شیر نازک ته ډیره مننه چې خپله پرانیستې وینا یې در واوروله. بیا په جنګ ښکاري هوا و څراغونه، بیا په جنګ ښکاري هوا و څراغونه، خدایه وساتې رڼا و څراغونه. یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما و څراغونه. یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما و څراغونه. په دې نور پسې سپېڅلو خلکو مه ځئ، په دې نور پسې سپېڅلو خلکو مه ځئ، یو ځای شوي دي بلا و څراغونه. د وطن په هدیرو کې وي درویشه، د وطن په هدیرو کې وي درویشه، هره شپه نری ژړا و څراغونه، هره شپه نری ژړا و څراغونه. اوس د مشاعرې برخې ته را رسیږو او دغه برخه ښاغلی سعید شینواری او نسرین حمیدي مخ ته بیایي. زه دوی دواړو ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې دوی هم راشي او د کوربتوب چارې په خپله غاړه واخلي. زما او ستاسې خدای په امان. شوې بې کوره خوشبویې سبا راغله د ګلشن، په پنجو کې د وحشت شوه زما د هوش لمن. ګلان سترګې سترګې دي، سنبل درګې درګې دي. په خندا شو بیابان سپرلی څیرې کړ ګریوان. یم د ګل په تماشا، ګل د ګل په تماشا، نرګسي لیما په ترڅ د بلبل په تماشا. تماشا کړي تماشا، تماشا وړي تماشا. نه حیرت شته نه حیران سپرلی څیرې کړ ګریوان. په غر ګل په کمر ګل، په سرګل په ټټر ګل، په لر ګل دی په بر ګل، په سرګل په سجر ګل، څانګه څانګه ګل په لاس، خرانګه خرانګه ګل په لاس. شفق فق د ګل په شان سپرلی څیرې کړ ګریوان. ګل د ګل په تماشا، نرګسي لیم په ترس د بلبل په تماشا. ډیرو معززو افغانانو، مشرانو، همزولو، کشرانو، شاعرانو، ادیبانو، ستړي مشئ، قدمونه مو په لیمو. ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم او تیر شوی اختر مو مبارک شه. تیر شوی نوروز مو هم مبارک شه. او د ښځو نړیواله ورځ دې هم خصوصا راغلو قدرمنو خویندو ته ډیره ډیره مبارک وي. ډېرې زیاتې خوشحالۍ او ډېر خواږه خلک راټول شوي دي. دا هر څه دی نن موږ او تاسو ته مبارک وي. نسرین د دې خوږ او ښکلي محفل پیل سړی نه پوهېږي له کومه ځایه پیل کړي. د دې پیل به د موږ ډېرې یوې قدرمنې خور هغه چې په ملي ژبو دري او پښتو دواړو کې د دې وطني مینه لیدلی شو، نو په ډېر درنښت بلنه ورکوم اغلی مژګان ساغر په ډېر درناوي. لومړی ځل د په جرمني کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې په سټیج باندې خپل شعر وایي، په دري یې وایي، په خوږه او شیرینه دري یې وایي. موږ ټول به ورته غوږ کړو.
سلام و درود بر شما مهمانان عزیز. هیلرم چه طول روح جور او خوشحال اوسی. خال به دیار لوینو کیدم چشین که باغ که گلاب گل مشرمونه. آی ای واژگان سرگردان، آی ای واژگان سرگردان، با تو هم شعرهای بی مفهوم. رشته ارتباط من به جنون هست این سرنوشت نامعلوم. شعر داروی دردهایم بود، شعر داروی دردهایم بود. شعر این اعتیاد دردآور، سرطانی شده است الفاظم. باز از دست این سگ موهوم. مغز من سردوچار طاعون است، رگ رگم را عذاب پر کرده. کرم میریزد از سراپایم، خانه کرده است روی کتفم بوم. شهر تاریک و مردمش در جنگ، سفره ها خالی از تب عشق است. باغها زرد و ورشکسته شدند، با درختان میوه مسموم. گرگ در جلد بچه آهو، گرگ در جلد بچه آهوی پشه مشغول انهدام درخت. مرگ بر هرچه قاضی شهر است، مرگ بر این جماعت مشموم، مرگ بر این جماعت مشموم. من اگر عاشقت نمی بودم، من اگر از غمت نمی مردم، عشق از یاد دختران می رفت. عشق ونوس آن الهه روم. کیست در پشت این همه حسرت؟ کیست جز تو درون اشعارم؟ کیست جز من که کشته خواهد شد پشت این میله های سرد رسوم؟ کیست این حسرت آشنای غریب؟ کیست این زن که با تو در جنگ است، عاشقت بوده دوستت دارد، از چینسان به نفرتت محکوم؟ کیست این من درون خودم، کودک از جنین نامشروع؟ کیستی تو که زخم میکاری؟ روی لبهای این زن محروم. برو از من که در توانم نیست نفرتت را ز ریشه قطع کنم. ختم شد هرچه بود در من، آخر این نبرد تیره و شوم. برو از من که خستم از خود، ای لبت سرد و خالی از بوسه. من لبم سرخ و خالی از خواهش از سوی اشتباه نامعلوم. تشکر. یا غزل دیگه هم بخونم. جهان به جنگ، جهان به مرگ، به خون و خراب تن داده. جهان به مرگ، به خون و خراب تن داده. دلم به سوزش و بر التهاب تن داده. جهان برا که تخم پاره در کنار سرک، به غیرت که ندارد جناب تن داده. جهان به ذلت و خواری هم دگر دلخوش، به آن که کرد از خوب اجتناب
تن داده، جهان به جهل به کشتن، جهان بالاخره به جنایتی که ندارد حساب تن داده. جهان به مؤمن و کافر دروی یک سکه، جهان به شیخ که خورده شراب تن داده. جهان قیامت کبرا، جهان کویر ستم، جهان شکسته شده بر حذاب تن داده. جهان معامله کوکنار و باروت است، جهان معامله کوکنار و باروت است و این مقایسه که بر ثواب تن داده. جهان زن است که جز رنج و غم نمیزاید و مادرانه بر این اضطراب تن داده. جهان ز عشق تهی گشته، وای من وای من، آخر کنون که خوبی انسان به خواب تن داده. جهان به مرگ و خون و خراب تن داده. جهان به غیرتی که ندارد جناب تن داده. قربانتان، تشکر. خوشحال هستم که با جمع از مردم خود، با جمع از فرهنگیان، از قلم بدستان، از شاعران، جمع از کادر علمی ما که از افغانستان آرشتن، جمع از بانوان و نازنینی که امشب در این شهر از راههای دور کنار هم آمدیم، پرچم پاره پاره از اون مملکت را که دچار اضطراب و التهاب و از هم پاشیدگی است اینجا بلند کردیم. من بسیار سال است که در آلمان زندگی میکنم. برای اولین دفعه سرود ملی را با شما گوش کردم، لذت بردم. دخترم هم همراهیم بود، متاسفانه بسیار آرزو داشتم که او دیر رسید اما اون نشنید سرود ملی را. و هر روی امیدوار هستم که یک روز در کنار هم در افغانستان باشیم. امیدوار هستم که با زبانهای ملی، ترکمنی، پشایی، پشتو، آرزو داشتم در جشن گل نارنج یک روز در جلال آباد باشم، متاسفانه ای فرصت بر من دست نداد. امیدوار هستم که یک روز افغانستان باشه که ما با او افتخار بکنیم. قربانتان، تشکر از دعوتتان. ډیره قدرمن مشګان ساغر، خدای مو هر کله راوله. موږ نه پوهېږو د چا نوم واخلو او د چا قدرداني وکړو. مجبور یو چې په ټولو کې او د ټول په کلمه باندې اکتفا وکړو. داسې خواږه خلک فکر نه کوم چې په اروپا کې بیا سره داسې راټول شوي اوسي یا راټول شي. قسمت ته به ګورو که بیا هم داسې خواږه موقع موږ ته راکړي. زه د یو ملا، د شوخ ملا خبر درته کومه. هغه وایي دا ستا په یاد ژوندی دی، ښه نو څنګه یې کوې؟ اشنا دا خو زړګی دی، ښه نو څنګه یې کوې؟ پوهېږم ښکلي کبرجن دي، عشق ګناه ده، نو زړګی خو لیونی دی، ښه نو څنګه یې کوې؟ نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی، ښه نو څنګه یې کوې؟ خو زه بسمل نشته، خو داسې یو څوک شته چې د دې ځای ادبي چرګۍ او د وطن ادبي چرګۍ او د کوزي پښتونخوا ادبي چرګۍ د دغو شخصیتونو په هلو ځلو باندې توده وه. وینه یې د زړه ورکړې، مینه یې د زړه ورکړې. حق یې جوړېږي چې د دوی د منځ نه عبدالمالک بېکسیار په ډېر درناوي راوغواړم او شعر ووایي. سلامونه ټولو ته. موږ وروسته راغلو، دا ټولو عزیزانو سره هم سلمي شنیده کړې. ټولو ته سلام او احترام. موږ غوښته چې نور دوستان واورو، نو چې زه راوښتی یم زه به خپل وار تېر کړم. دومره سعید صاحب دومره مهرباني وکړه چې ډېر القاب یې راپورې وتړله.
آزاد شعر دی دا مې ومنه یو وخت هر څه تیریږي. مخکې له دې چې زه وړاندې لاړ شم ما ورته د خور نه مننه وکړم. ډېر یک شعر بسیار خوب. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه هېره شوې ښوونځي ته پلې لاره. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه هېره شوې ښوونځي ته پلې لاره. سرې چینې پورې پل پل په خیال کې لاړ شم بیا ایثار یم غځومه هرې خواته د ګمان لاس. غځومه هرې خواته د ګمان لاس لکه ړوند چې په لکړه لاره مومي. د خوجا تر باغه ټوله لار مې هیره. ښوونځي پورې چې ورسېږم هم همدا کیسه وي. دکانونه راته یاد وي. دکانونه راته یاد وي. هټیوال راڅخه هیر وي لکه هیر خوب. دروازې د ښوونځي ته هغه مخامخ دکان چې پکې وروسته سماوات هم و جوړ شوی. هغه برګه بونټې ګیره مهربانه هټیوال کرټ رانه هیر چې نوم یې څه و. چې پنسل به دې ترې واخیست په چاقو به یې در سر کړ لاس یې سم پنسل تراش و. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه چې هېر شوی ښکته باغ کې له دیوال سره د جوخت زردالو خوند دی. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه چې هېر شوی ښکته باغ کې له دیوال سره د جوخت زردالو خوند دی. هغه ټولو ماشومانو وې په ګډه چې قیسي پکې پیوند دی. او دا سره له دې چې زه به له لمبانه وروسته هر وخت د همدې زردالو سر کې لکه وږی باز په څار وم. د چالار به مې څارله د راتګ خیال به کاومې هم پرتوګ به وچاومې او هم ځان به مړاومې. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه هېرې شوې غزونې د لمر څرک دي چې خړکلی به زموږ یې څنګه څنګه غېږ کې ونیو. دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه هېرې شوې غزونې د لمر څرک دي چې خړکلی به زموږ یې څنګه څنګه غېږ کې ونیو. د سپېدارو لړې څنګه به یې ښکل کړې. د سپېدارو لړې څنګه به یې ښکل کړې. برکانډونه به یې څنګه لیچې تاوې. مازدیګر مې لا په یاد دی چې د غره سوری به څنګه لکه مار غوندې راوڅکېد په ورو ورو او د کلي تر پیتاوي به راوغځېد راوږد شو. تا به وې دنګ غره په واړه لویواله خپل د کوچني خړ کلي پښو کې سر دی ایښی. او دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي لکه ما نه هېره شوې په ګودر د سپېدار پنډه زړه ګوره سمسور ونه چې په کوم خاښ کې زاله د ښارو وه. او بیا وروسته چې روسان وطن ته راغلل قتلان پیل شو. ولس لاړ تالا ترغې شو او په سیمه باندې جنګ شو. کړی ړنګ شو چې لا هم وه او که نه وه دا مې هیر دي. او دا مې ومنه یو وخت هر څه هېرېږي. یو ورځ به ته هم هېره شي له ما نه ټیک هماغسې چې زه له تا نه هېر یم په کلونو. د ژوند مړاوې سندره مې رباب کې راولم. د ویښو شپو کیسه د عشق کتاب کې راولم. د نقد ملایان ګرځي له دورو سره په ښار کې.
د نقد ملایان ګرځي له دورو سره په ښار کې د شعر پیغله مې ځکه په حجاب کې راولم زما تړلی لاس و ستا درنې درنې څپړې زما تړلی لاس و ستا درنې درنې څپړې یو وخت خو به اشنا دا په حساب کې راولم لکه څرنګه چې په وطن کې د موږ د افغان خویندو ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوي او حتی د دوی په غږ بندیز لګېدلی نو په داسې وخت کې کله چې زه د خپلو خویندو ګډون دلته وینم که څه هم د هغوی ماتې هیلې د ما سترګو ته درېږي خو د خوشحالۍ احساس هم کوم دا چې دوی دلته موږ سره شتون لري او ګډون یې کړی دی په دې وخت کې زه خپلې خور ډېرې قدرمنې خور او تکړه شاعرې مرسل احمدزۍ ته په ډېر درنښت بلنه ورکومه چې راشي سټیج ته او خپلې خبرې د شعر په ژبه موږ ته واوروي سلامونه د ډیرو درنو مشرانو په اجازه خوشحاله یم چې د دې غونډې برخواله یم او د شعر په برخه کې د دومره زر راتګ تابع نه وه دلته ډیر معزز مشران ناست دي استادان ناست دي د موږ نوبت وروسته خو دا چې تاسو بلنه راکړې ده اوس به یې موږ هم ومنو مننه د موږ احساسات ټپي دي خوږمن یو دردمن یو داسې شعرونه به موږ ونه لرو چې هغه ستاسو هغه شاعرانه تنده خړوبه کي خو څه چې مو راوړی دی هغه به د موږ درد وي نو خدای دې وکړي چې تاسو یې قبول کړئ رنگه پر کتاب ده ورتکیه پیغله رنگه پر کتاب ده ورتکیه پیغله درس وایي ښوونځي کې پښتنه پیغله کاش ساز یې کړل ډالونه کتابونو نه ساز یې کړل ډالونه کتابونو نه توره قلم کې پوشیده پیغله دا به د فکرونو فتح وکاندي دا به د فکرونو فتح وکاندي دا د ژوندون جنگ ته آماده پیغله دا به خپل همت ته ټپې بیا وایي دا به خپل همت ته ټپې بیا وایي خور د ملالۍ ده حماسه پیغله دی له انسانیت سبق اخیستی دی دی له انسانیت سبق اخیستی دی نه تلي دستار او لپټه پیغله ولې دې عزت ورته چیړلی دی ولې دې عزت ورته چیړلی دی تا نه هیره شوې ناهیده پیغله دا به د حق چیغه ګونګه نه پرېږدي دا به د حق چیغه ګونګه نه پرېږدي څوک شي شهیده فرخنده پیغله ډیره مننه زما به تاسې نه ډیره زیاته هیله دی چې په ډیره ادبي مینه دا چې راغلي دي دا ټول موږ په ګوته ګوته راوللي دي په ګوته ګوته مو راټول کړي یاستئ ډیر په مینه باندې چې سره کم تاسو څومره مینه د ادب سره راوړې ده دا به ټوله خړوبېږي ډیر ښایسته هنري سندریز ماښام هم درته لرو ډیر داسې شاعران چې موږ د نارنجګل په اصطلاح باندې چې اوس خو هغې خپل معیار بایللی خو قیمتۍ ته هم درته پرېښي دي ځینې شاعران زر نه درته راغواړم او زما به درنه هیله هم دی چې ډیره زیاته مینه شاعرانو ته ورکړو دا هغه خلک دي دا هغه خلک دي چې دوی هیڅ نه دي لرلي مګر خپل ډیر څه هر څه په افغانستان قربان کړي دي او زه اوس په همدې دا چې قربانیان یې ورکړي دي په همدې ډله کې یو داسې یو څوک د هغه په خپلو بیتونو راغواړم کلونه کلونه په کتابونو پسې دوی مزلونه کړي
کلونه دوی په افغانستان کې د اختناق په دور کې ادبي چرګۍ ګرمه ساتلې ده. هغه وایي چې چا ویل چې یوازې یم تنها یمه، ته چې مې خواخوږی یې باچا یمه. زړه مې د څو ستړو خاطرو ټولګه، کښېنه راته ټولې درته وایمه. او بیا وایي ډېر خطرناک، ډېر غټ جنگ ته تابیا نیسي. ولې مې په ځمکه وطن نه درلود، ولې مې په ځمکه وطن نه درلود، دا به په قیامت کې خدای ته وایمه. ډېر معزز، ډېر دروند مېلمه اجمل آن صاحب په ډېره مینه راغواړم. ټولو ته سلام. د بیکسیار صاحب د دغه دوو خویندو له شعرونو وروسته به د موږ د خبریالۍ ځپلې شاعري خدای خبر که خوند وکړي. خو ډېره زیاته مننه له ټولو دوستانو نه چې دلته راټول شوي دي. د موږ یو دوست وایي له هغه ورځې نه چې خبریالانو د کاغذ پر ځای د شاعرانو د کاغذ پر ځای له موبایل نه شعر ویل پیل کړي دي، د شعر خوند تللی دی. نو زه یم هماغه د موبایل نه وایم. یو نظم دی که څه هم نوی به نه وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې ماښام به دې راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به دې ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، سره ګډ به فرښتې او انسانان وي، کفاره به د مچکو په شمیر ټاکي، داسې ځای چې ملیانې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، سره ګډ به فرښتې او انسانان یې، کفاره به د مچکو په شمیر ټاکي، داسې ځای چې ملیانې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي، داسې ځای چې سل خماره سل جامونه د یوې ورځې ټاکلې پیمانې وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې به زده کړو له صوفیانو آیاتونه، د ملا فتوې به ټولې کړو باطلې، ورته را به وړو د عشق روایتونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې پاچا به یې کوڼ نه وي په غوږونو، وزیران به یې په دوو سترګو بینا وي، او پوهیږي به د درد په حسابونو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې د دار له پړو جوړ به وي ټالونه، د ټوپکو دوکانو کې به زوړند وي، ستارونه ګیتارونه ربابونه. مننه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې د دار له پړو جوړ به وي ټالونه، د ټوپکو دوکانو کې به زوړند وي، ستارونه ګیتارونه ربابونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې واکمن به څوک د بل د ایمان نه وي، هر سړی به خپل ضمیر ته ځواب وایي، په ټول ښار کې به قاضي او زندان نه وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، د غره نجونو ته به ټیک د سپوږمۍ راوړو، لمر به بیرته زنځیرونو کې راکاږو، او سهار به تر تاریکې کیږدۍ راوړو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې ترې راوړو بیرته نوي ارمانونه، د دیوانو له منګلو نه راخلاص کړو، د دې غره د ښاپېریو ورک خوبونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، چې ماښام به دې راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به دې ذهن کې رواني. ډېره زیاته مننه. سترګې دې زما غوندې په چا پسې رنځورې شه، خدای خو دې لالیه سم زما غوندې بې لارې کړه. خدایه د کابل جنګونه ورک که امن راوله، خدایه د کابل جنګونه ورک که امن راوله، خدایه د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کړه. دغسې پښتونه چې له جنګه قرارېږي نه، داسې ښیې ځان ته چې واده کوي ورېندارې کړه. اور که مې زړوان اخیسته یاره معجزه به وي،
اور که مې زړوان اخیسته یاره معجزه به وي ته خو مې یو ځل سترګې په سترګو کې ایسارې کړه. دا شیبه د موږ یوه بله ډېره قدرمنه خور هما احمدزی ظفر خور ته بلنه ورکوم چې راشي سټیج ته او خپل شعر وړاندې کړي. هیله ده په چکچکو یې ونازوئ. د درنو او قدرمنو مشرانو، همزولو خویندو او کشرانو، ټولو ګډونوالو په اجازه د ما سلامونه او درناوي در سره ومنئ. له ډېرې اوږدې او ستومانه مودې وروسته له تاسو عزیزانو سره په دغه درنه غونډه کې ګډون خپله خوشقسمتي ګڼم او یو څو د نشت په برابر یو څو کرښې دي، نو هیله ده چې تاسو د پام وړ وګرځي. لکه څنګه چې مرسل خور وویل چې د موږ شعرونو په ځولۍ کې د لونګو میلونه نسته، نو دردونه دي، تحمل کوو به. شعر دی چې څومره 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 ناکراره وه، څومره 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 ناکراره وه، ستړې 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 د ژوند لاره وه. څومره 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 ناکراره وه، ستړې 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 د ژوند لاره وه. ټول ژوندو سلګۍ 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 سلګۍ، ټول ژوندو سلګۍ 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 سلګۍ، هر یوه شیبه یې بې قراره وه. او زه وم زه او لالهان د ژوند، زه وم زه او لالهان د ژوند، لار مې د ځیګو ډبرو باره وه. مننه. غرونه 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 فاصلې ولې، غرونه 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 فاصلې ولې، ټوله فاصله ډکه له ښاره وه. سختې 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 د بېلتون شیبې، سختې 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 د بېلتون شیبې، هره ورځ مې تا ته انتظار وه. او توره توره تپه تیاره هغه شپه، توره توره تپه تیاره هغه شپه، څومره ودرنه څومره خونخواره وه. او زونګه 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 مې راتله تر غوږ، زونګه 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 مې راتله تر غوږ، بیا د کوم زخمي زړګي کوکاره وه. تنګه تنګه تنګ له نفرتونو نه، تنګه تنګه تنګ له نفرتونو نه، هغه بس د مینې طرفداره وه. او دلته وه زرې 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 زرې، دلته وه زرې 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 زرې، هغه چې د خپل کلي سرداره وه. او پټې پټې اوښکې او په خوله خندا، پټې پټې اوښکې او په خوله خندا، ژوند کې هغه څه ستره فنکاره وه. او وروستی بیت دی چې څنګه 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 مې وطن تنها، څنګه 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 مې وطن تنها، څنګه یې شتمنه لمن خواره وه. او څنګه یې شتمنه لمن خواره وه. پرویز بهسودوال وایي د اور کمیس دی او پتن دی زما، د اور کمیس دی او پتن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما. منګی مات شوی نه دی درز یې تللی، منګی مات شوی نه دی درز یې تللی، داغ لګېدلی په لمن دی زما. بس دی همدومره زد همدومره پښتو راشه کافرې زنکدن دی زما. او خدای دې زنکدن نه کړي، داسې څوک راغواړم چې لاس کې هم درمل دي، لیکلو کې هم درمل دي، خبرو کې هم درمل دي، غزلو کې هم درمل دي، او تخلص هم درمل دی. احسان الله درمل. انصب او استاد لیوال د هغه چې نیم نظر سل غشي وروي، هغه چې نیم نظر سل غشي وروي، سخت ده چې په چا به اول غشي وروي.
هغه چې نیم نظر سل غشي وروي سخت دی چې په چا به اول غشي وروي ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ جنگ د دړندو په اټکل غشي وروي ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ جنگ د دړندو په اټکل غشي وروي او انسه وای عشق او حسن خوند کوي په خپل دریز ولاړ عشق او حسن خوند کوي په خپل دریز ولاړ یو د ټټر خلاص کی چې بلغشي وروي عشق او حسن خوند کوي په خپل دریز ولاړ یو د ټټر خلاص کی چې بلغشي وروي ستا په تبسم تختی لزړه د غم تیاره ستا په تبسم تختی لزړه د غم تیاره شپدرو می چې لمر په ځنګل غشي وروي څړاند کاڼه مو خدای په باغ کړل مسلط څړاند کاڼه مو خدای په باغ کړل مسلط ګل د غرغرا په بلبل غشي وروي څړاند کاڼه مو خدای په باغ کړل مسلط ګل د غرغرا په بلبل غشي وروي لړ مې د دعا پرې نه کې مرګ لک فرصت لړ مې د دعا پرې نه کې مرګ لک فرصت نه ګورې هغه مسلسل غشي وروي خضر و مسیحا که هم شکار ده تمام خضر و مسیحا که هم شکار ده تمام حسن چې پچا د اجل غشي وروي ما پر ورولې د ګلونو و باران ما پر ورولې د ګلونو و باران ګوره انداز د بدل غشي وروي او خپل به درمله د زخمونو نس شمیر خپل به درمله د زخمونو نس شمیر بوخ د یاران هر یو خپل خپل غشي وروي ډیره مننه پښتونه لکونه مستقیم په ځای ولاړه دنیا درنه روانه ده وم اسمان ته ولاړه د ساينس او سیاست نه لري ګرځه ټول سازش دی د ساينس او سیاست نه لري ګرځه ټول سازش دی بس دم کوه تعویز کوه او پیر بابا ته ژاړه دا شبه یو ډیر قدرمن د مقبل ملما تکړه شاعر اسد الله خالص ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر ووایي ټولو ته سلامونه او درناوی نو زه یې ماسې نامیانو کې حساب کړی یم کور دې ودان سعید صاحب نو که خوند یې نه درکوه عابد صاحب ناست دی د زما نوم په زور یې لیکلی نو ټولې د وطن خبرې دي ټولې د زړه د درد خبرې دي کوم ټکی دی نو هغه شرط نه دی چې هر شعر دی هغه مفهوم افاده کړي خیر دی زه سریزه به لنډه کړم وطن ته دی نو په زړه مې تیږه ږدمه د ژوند لارې بدلوم په زړه مې تیږه ږدمه د ژوند لارې بدلوم بې موخې شم هر څه نه ناچارې بدلوم د خپل وجود لټون پسې اخته یم پیدا نه شو د خپل وجود لټون پسې اخته یم پیدا نه شو لګیا یم یو پر بل پسې هندارې بدلوم پښتو ده د پیغور خبره ګرانه د ملګرو پښتو ده د پیغور خبره ګرانه د ملګرو په څه هنر د سوي زړه کوکارې بدلوم یو عمر عبادت کې شروع ستړی زړه ناراضه یو عمر عبادت کې شو زړه ستړی روح ناراضه نور بس د پرښته مې په بدکارې بدلوم او د ساعت ورځې کار نه دی چې تا له زړه وباسم د ساعت ورځې کار نه دی چې تا له زړه وباسم
خپل زړه به په ورو ورو او په کرار یې بدلوم. نو که ډېر نه غمیږم یو دوه ټکي نور هم دي. هر چا خپله خپله برخه قضا یوړه، هر چا خپله خپله برخه قضا یوړه، څوک ژوندی مړ چا له مرګه بقا یوړه. چې د مرګ راته غوښته روح مې آرام شو، ما له ستا نه بس همدغه دعا یوړه. د ثواب په نیت راغلو زموږ چم نه، د ثواب په نیت راغلیو زموږ چم نه، په لمنو کې د نورو ګناه یوړه. د دې خلکو خو په دم درود ایمانو، د دې خلکو خو په دم درود ایمانو، د بخ ناوې ترېنه ځکه ملا یوړه. د دې خلکو خو په دم درود ایمانو، د بخ ناوې ترېنه ځکه ملا یوړه. بس یو څو وخلنو سترګو ورکتی شول، بس یو څو وخلنو سترګو ورکتی شول، ها ملنګ چې له دې کلي شفا یوړه. او د دې عصر مهذب انسان د لاسه، د دې عصر مهذب انسان د لاسه، هر سړي له ښاره غره ته پناه یوړه. اوږد به شي وي. د دې عصر مهذب انسان د لاسه، هر سړي له ښاره غره ته پناه یوړه. اخرنی لږ ښه دی. زه د ماتې د بري په حد کې نه یم، زه د ماتې د بري په حد کې نه یم. لوبه ستا ده که تا یوړه که ما یوړه. مننه. نو زه د ماتې د بري په حد کې نه یم، زه د ماتې د بري په حد کې نه یم. لوبه ستا ده که تا یوړه که ما یوړه. مننه. یو ډېر جالب څوک دی، تاسې به یې مو پېژنئ. هغه وایي وطن لکه نازک بوټی د غاړې د ویالې، وطن لکه نازک بوټی د غاړې د ویالې، د هر یو ښویدلي د لاسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي. نظیر شعر د نظیر دی، خو نه راغواړم، داسې څوک راغواړم چې د زړونو ټکور دی، افضل ټکور صاحب. سلامونه دوستانو. زه باید تل پر څېر یو لنډ غزل خپل ووایم. غزل داسې دی چې بې لوظه تی، بې لوظه تی او شرمیږم زه، بې لوظه تی او شرمیږم زه، دا کوم حالت دی نه پوهیږم زه. دا چې دا مې دا ستا له محبته زده کړل، دا مې دا ستا له محبته زده کړل، چې په غمونو کې خندیږم زه. مرګ چې راتلی نشي پوهیږي ولې، مرګ چې راتلی نشي پوهیږي ولې، چې پس له مرګه ژوندی کېږم زه. ستا په ادا لکه د اوښکې په څېر، ستا په ادا لکه د اوښکې په څېر، په ګریوانه ښکته تویېږم زه. اوس هم د غم او خوشحالۍ په منځ کې، اوس هم د غم او خوشحالۍ په منځ کې، بد که هر څوک کړي پرې ځورېږم زه. ټکوره تا خو وې ټکور به دې کړم، ټکوره تا خو وې ټکور به دې کړم، دروغجنه څه شولې مړه کېږم زه. نظیره هغې پیغلې ولې ولوستل حقوق، هغه وه شفا بخشه ډاکټرۍ ته جوړېده. دا شیبه د همدې بیت مالک ځوان او تکړه شاعر ښاغلی نظیر احمد نظیر ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وړاندې کړي. سلامونه، نیکې هیلې.
خدای دې وکړي چې پکې غلط نشم خپل شعر مې د بل چا نه دی وطن شو بیرته سیاپوش لکه محرم دی محرم هر قدم داسې باید واخلي ته وا بم دی او بم وطن شو بیرته سیاپوش لکه محرم دی محرم هر قدم داسې باید واخلي ته وا بم دی او بم په وږي نس منظره نشي چې هر څه حرام وي ژوند د روژې د مازدیګرو په رقم دی رقم د هر وحشت امتیاز دلته دی وحشت په کچه تر ټولو ډېر وشي په مخ کې محترم دی محترم د هر وحشت امتیاز دلته د وحشت په کچه تر ټولو ډېر وشي په مخ کې محترم محترم بې باوري ده که زما منې نظیره یاره د همنشین له نیش ځان ساته لړم دی لړم مننه بې باوري ده که زما منې نظیره یاره د همنشین له نیش ځان ساته لړم دی لړم عابد صاحب یو شعر و نظم و ان صاحب هم زوړ نظم ولوستو وایي د فیسبوک دا شوخې جنکۍ به په رښتیني ژوند کې نه وي چا لیدلې د فیسبوک دا شوخې جنکۍ به په رښتیني ژوند کې نه وي چا لیدلې داسې چوپ وي داسې ګونګې ته به وایي په دنیا به تر دوی نه وي نورې غلې ساعتونه پټه خوله وي نه څه وایي نه څه پوښتي نه څه غواړي داسې نه وي لکه اوس چې مسنجر کې درته خاندي یا سټیکرو غوندې ژاړي ستا سوالونه به په نا او هو ځواب کړي زړه یې نه وي چې کیسې ورنه اوږدې شي ته به وایې خدای زه څه یې دي خوړلي شته خبرې په ویښه خوله ویدې شي ستا به ورو ورو شک په پوخ یقین بدلیږي چې صاحب د دې اکاونټ کوم بریتور و تا به تش سلام ور وکړ نور به ناست وې را شروع به یې د هرې کیسې سر و خو چې بیرته وروسته چټ شي خبره نو ستا هر یو حرکت به ورته یاد وي سړی فکر پسې واخلي چې دا ولې اصل ژوند د چټ له ژوند سره تضاد وي دا په دا چې موږ ښځو ته ویلي نارینه چې کله ناست وي مه غږېږئ تاسې ښځې یا د کور یې یا د ګور یې تاسې ښځې په خبرو نه پوهېږئ تاسې ښځې په خبرو نه پوهېږئ مننه ډیره مننه نظیر صاحب یو د وطن تنکی زلمی ندیم وایي چغې مې د زړه نه په فریاد راپورته کیږي چغې مې له زړه نه په فریاد راپورته کیږي اوس چې د وطن له لوري باد راپورته کیږي قام مې د وطن په غم مړ نه شو نه راویښ شو مور باندې چې سخته وي اولاد راپورته کیږي ډېر درانه نماینده شاعر طاهر ځلان نه په درناوي هیله کوم چې راشي او خپل شعر ووایي سلامونه او نیک هیلې د غزل یو څو شعرونه دي چې ما ته وګوره اشنا جهان تیار دی ما ته وګوره اشنا جهان تیار دی په ما باندې بې له تا جهان تیار دی خپل رڼا مخ به دې کله راښکاره کړې خپل رڼا مخ به دې کله راښکاره کړې ستا په نوم باندې خو ستا جهان تیاره دی بل جهان هم شته چې هلته توره شپه وي بل جهان هم شته چې هلته توره شپه وي او که نه یوازې دا جهان تیاره دی مننه بل جهان هم شته چې هلته توره شپه وي او که نه یوازې دا جهان تیاره دی ولې ورکې شول په سترګو کې خوبونه ولې ورکې شول په سترګو کې خوبونه ولې نه وایي دنیا جهان تیاره دی ولې نه وایي دنیا جهان تیاره دی ان صاحب یو تازه غزل یو څو شعرونه دي چې
ګل د ګل بدن یما ګل د ګل بدن یما خوب د یو مین یما ګل د ګل بدن یما خوب د یو مین یما لپه ډکه نشوه ترې لپه ډکه نشوه ترې څه خالي لمن یما او ما اخله زما تصویر ما اخله زما تصویر زه پکې غمجن یما او مور ځینې ورک شوی یم مور ځینې ورک شوی یم سوی لوغړن یما سترګې مې څوک وچې کړي سترګې مې څوک وچې کړي سترګې د وطن یما زه هم د خپل لاس په وار زخم په بدن یما. ډېره مننه کور ودان. نوره نشي له دې ښاره مې زړه تور دی له ملا او له سرکاره مې زړه تور دی دا یو زه یمه که هر سړی په تنګ دی دا یو زه یمه که هر سړی په تنګ دی لاس مې نه ورځي له کاره مې زړه تور دی. اوس هم ډېر قدرمن ورور رحمت الله زیارمل ته چې تکړه شاعر او خبریال دی بلنه ورکوم چې راشي سټیج ته او خپل شعر وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه او مینه. زه به یې د پاڼو نه ووایم چې ګډوډ نه شم. ما یو نوی نظم لیکلی او استاد یو 5-6 ورځې مخکې خو چیرې چې ان یو زه به څه شعر ووایم خو بیا مې وهڅه ده. بلا موده وشوه چې دې ښار کې دې نه وینمه بلا موده وشوه چې دې ښار کې دې نه وینمه کلي کې هم نه یې بازار کې دې هم نه وینمه چېرته یې څنګه یې په څه باندې اخته یې ګله جومات ته هم نه راځې لار کې دې هم نه وینمه چپ شه اشنا دغه پوښتنې په کراره کوه حال درته وایم او کیسه مې د ژوندون کومه که لږ اوږده شوه نو ته مه وایه چې چپ شه ګله ځکه چې زه مې دا بیان د خپل بیلتون کومه ته خبر نه یې له دې ښاره شړل شوی یمه ته خبر نه یې له دې ښاره شړل شوی یمه له کلي لرې له بازاره شړل شوی یمه زه د ابۍ له خوږې غېږې محروم شوی یمه زه د همزولو له کتاره ویستل شوی یمه اوس له اتو بهرونو اخوا پردي ښار کې اوسم اوس له اتو بهرونو اخوا پردي ښار کې اوسم پردي فرهنګ پردي کلتور پردي بازار کې اوسم هره شیبه د زندګۍ سره په جنګ تېروم په ظاهر ښکلی خو باطن په سره انګار کې اوسم په پردي ښار کې د پردیو مزدوري کومه ځان سره بوخت یم او له ځان سره سیالي کومه بلا موده وشوه بې خونده اضطراب کې یمه له ځانه ورک یم په خپل ځان مې بخیلي کومه د دې وطن هر څه ښایسته دي نجونې هم ښکلې دي د دې وطن هر څه ښایسته دي نجونې هم ښکلې دي خو خدای ګولو زما زړه پرې څه شکمن غوندې دی ما ته دې خلکو لږ څه بد را رسولي نه دي خو زه خفه یم زما زړه څه ګیلمن غوندې دی زړه له ما او زه له زړه سره په جنګ یم زړه له ما او زه له زړه سره په جنګ یم هرې خوا له هر یو څه سره په جنګ یم دې کوڅو زما د زړه سکون مات کړی د هر ښکلي له کاته سره په جنګ یم هره شپه ښه ډېر ناوخته ویده کېږم هره شپه ښه ډېر ناوخته ویده کېږم وایم نن شپه د دې ښار کوڅو کې ګرځم خو چې سترګې مې شي پټې خوب مې یوسي نو دستي د خپل دلدار کوڅو کې ګرځم چې سهار شي او له خوبه شم راپاڅې په څېره مې د وطن تصویر راخور وي دواړه شونډې مې وي کونج په کونج وتلې حلق مې وچ وي او د مخ رنګ مې تک تور وي وس مې نشي چې له ځایه شم راپورته داسې یم لکه یو سپ څاکې لوېدلی غږ مې نه وځي خو زړه کې مې اور بل وي داسې یم لکه له خپو لاسو تړلی دې وطن کې څوک له چا نه خبر نه دي
دی وطن کې څوک له چا نه خبر نه دي، دی وطن کې نه عادي شته نه ببۍ شته، دی وطن کې څوک د چا په غم نه ژاړي، دی وطن کې نه قربان شته نه ابۍ شته. زړه مې درد کوي له زړه مې څړیکې خیږي، د ناروغې مور خبرې مې یادېږي چې د وخت له فرعونیت سره به سر وي. زړه مې درد کوي له زړه مې څړیکې خیږي، د ناروغې مور خبرې مې یادېږي چې د وخت له فرعونیت سره یې سر وي، د مجبور موسی به خود کډې بارېږي. نور ته چپ شه اوس زما خبرې واوره، نور ته چپ شه اوس زما خبرې واوره. ته خبر یې چې مې دوه بچي مړه شوي، ته خبر یې چې مې سترګې ړندې شوي، ته خبر یې چې مې لونډې کونډې شوي. نور ته چپ شه اوس زما خبرې واوره، ته خبر یې چې مې دوه بچي ورک شوي، ته خبر یې چې مې سترګې ړندې شوي، ته خبر یې چې مې لوڼې کونډې شوي، ته خبر یې چې وطن کې د څه حال دی، ته خبر یې خلک ناره ویده کېږي، خلک ناست په سړکونو بچي پلوري او پاچا یې له سلګیو نه خبرېږي. ته خبر یې چې ښوونځي دي تړل شوي، ته خبر یې چې په ښار کې فرعونیت دی، ته خبر یې چې پاچا خلکو ته وایي غږ ونه باسئ همدې کې مو عزت دی. ستا وطن اوس له پردیو مالا مال دی، ستا وطن اوس د ګزران نه د هجران دی. غلی کښېنه او په زړه دې خپل لاس کېږده، که هر څومره دې وطن پسې زړه وران دی. دلته یې ډېر خواږه دوستان ناست دي، یاد په خیر. سالک صاحب وایي خیر دی خیر دی، خبرې هم کوه راپسې، خو لږه مینه هم تړه راپسې. د بام په سر په ناسته ناسته زما سالکه زلفې ټولوه راپسې. نو زه نه پوهېږم چې اوس دا څومره خواږه خلک په یو غږ باندې رابلل دا ډېره سخته شي، خو ما تاسو ته وویله چې دا مینه به تر د پایه پورې، دا سسپنس، دا تلوسه به تر پایه پورې همداسې ساتو. ډېرو کسانو ته قصدن بلنه نه ورکوم، زه وایم چې موږ په همغه تنده کې ورته پاتې شو چې لرو یې. فرهاد دریا د افغانستان ډېر لوی هنرمند دی او هغه پښتو او فارسي کې د دوو کسانو شعرونه ډېر په مینه انتخابوي، لیوال صاحب، تانیا عکیفي صاحب. تانیا عکیفي د فارسي ژبې نماینده شاعره ده، په ډېره مینه موږ بلنه ورکړې وه او په ډېره مینه دا بلنه ومنله. د دوی سره دوه لوڼې هم راغلي دي، په ډېره مینه او په چکچکو بدرګه کې یې راغواړم چې خپل شعر ووایي. تشکر سعید جان. لبهای سرخ و چشم سیاه کرده کافری است، لبهای سرخ و چشم سیاه کرده کافری است. آخوند مبین که دیده تو تیز می شود. کابل مرا به عشق خود آغشته تر مساز، دل کندن از تو سخت غم انگیز می شود. با سپاس زیاد که امشب مرا هم میمان از این برنامه ساختید و من واقعا خوشحال هستم که یک جای ایستاده هستم که همبستگی، برادری، همزبانی و تمام قبایل مختلف در دور هم جمع هستند. من آرزو دارم که زبان پشتو رو یاد بگیرم، زبان پشتو رو زیاد یاد ندارم، ناشناس زیاد میشنم، امیدوار هستم که آهسته آهسته پشتو رو هم یاد بگیرم. ستا د سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي، پام ته ور د خطا نسوي ما مللې غرغرې دي. همه قرار یادم. و تشکر از سعید جان عزیز که مرا دعوت کردن. براتون یک نوروزی میخوانم و یک شعر دیگه هم میخوانم. نوروز به دامن و بهاران در دست، تک 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 آمدم در وا کن. با مانده نباشی سر راه هم بنشین، قرصک بنواز و کوچه را زیبا کن. تا پنجره ها عرق نمایند از شرم، آهسته گلی پیرهنم را تا کن. از وین سپید استکانی بگذار، درگیر پیاله کن مرا لیلا کن. من سفره افسین تو را چیده و تو، گاهی نظری به سوی ما اینجا کن.
تا سیب خیالات مرا چک بزنی، یک سکه به نام من مرا رسوا کن. سرخی لبم سماق و سیر از تنم، در آتش دل بپز مرا دریا کن. تا من سمنک شوم به شیرینی عشق، چسبیده مرا میان آن لبها کن. سنبل که موی من و گیتار تو هست، آهسته صدای راگ را بالا کن. سنجد به درخت پیرنم تابیده، یک سبزت و آفتاب را برپا کن. در پشت رف دلم کتاب حافظ، ای آینه روی غزل بخوان وا کن. چون از راه دور آمدیم براتون یکی دیگه هم میخوانم. در طول ثانیان بسیار دراز همیشه در مورد احساس زن، در مورد پیکر زن، در مورد خود زن مردها صحبت کردن. هیچ وقت زن اجازه برای خود نداده که در مورد احساسات خود گپ بزنن. من کسایی که در این مبارزه با ما شریک هستن کوشش کردیم که زبان زنها شویم، زبان خود ما شویم، زبان یک ملتی که در پشت تاریکی خفته است و هر تریبونی که جا باشه از اون تریبون صدای خود بلند کنیم. شب را و گوشی تلفن را جواب را، من را کنار بودن تو انتخاب را. در بکس یک سفر کنمش جا، نرو بمان امشب و شامهای پر از سکس و خواب را. ایستادن کنار خودم عکس های ما، دیوارها صدا بزنن مرگ خواب را. خوابم و یا به شعر خودم راه می روم، گم کردم رفیق حساب و کتاب را. راوی متن من زن آبستن است و باز نوشیده مست کرده برقصد شراب را. انبوی از پریودهایم را برایت دسته کردم، تا پس از کامگیری برایت هدیه کنم. مهر خاموشی بر لب شب خوردم، تا از عشق بازی من زیر لحاف آسمان چیزی نگویند. گیاهای ذهنم سبز می شوند، دشت لبانم سرخ. سیاهی روشنایی است اگر دیدگاه را دگرگون کنی. آینه در برابرم قد نمایی می کند، تکه های شکستش نمایش شخصیت های متفاوت ماست. لاجورد را می ستایم، لاجورد را می ستایم تا چشمانت آنگونه که هست نقاشی شود. کفش هایم میخ در اندیشت، شرفه پایم شکست دین تو. سرخ میخندم و آتش میزند انقلاب ما زنان در ریشت. ما بودیم ولی هیچگاه از هم نشدیم. کشور بی زنان و زبان بی الفبا را بلدی؟ کشور بی زنان و زبان بی الفبا را بلدی؟ تا حال هیچ کس این زبان را نمیفهمد، اما من موهایم را در باد رها کردم تا عادت کنی غیرتها بر باد رفتن. هر یو گل دی پاڼې پاڼې نشته سایه و غوټۍ کې، هر یو گل دی پاڼې پاڼې نشته سایه و غوټۍ کې. په سپرلي کې هم خزان دی ویر ژړا د پښادۍ کې. دا زما خاورې ایرې ژوند پاکستان یا سپینه مینه، دا زما خاورې ایرې ژوند پاکستان یا سپینه مینه. لکه ګل وي چاټومبلی په ریښې ریښې پګړۍ کې. دا شیبه یو تکړه شاعر، ژورنالیست او همدارنګه د خوږې او روانې لهجې خاوند چې همیشه به ما خبرونه اورېدل او تر اوسه مې د نږدې نه و لیدلی، نو دا به لومړی ځل وي چې د نږدې ګورم. په ډېر درنښت بلنه ورکوم احمد تکل صاحب ته چې راشي سټیج ته، او د ده په شعر به د ادب مینهوال خپله مینه خړوبه کړي. سلامونه د خوستوالو او د پکتیاوالو په لهجه چې هم سلام پکې دی او هم مینه پکې ده. زه یو شعر وړاندې کوم، نوم یې دی خاموشه لور. دا ما زهرا ستانکزۍ ته ډالۍ کړی و
زهرا ستانکزی پروسه کال همدا وخت پسرلی وم صنف ته باید تللی وای وم ټولګي ته مګر لاړه نه خاموشه لور یوه ښایسته لور مې ده چې د زیږون له ورځې تی کوه تی که زموږ په اصطلاح کې باجرأته هغه نجونې چې ډېرې ښه جرأت لري هغو ته تی کوئ تیک نجلۍ یوه ښایسته لور مې ده چې د زیږون له ورځې تی کوه شوخه وه چې خندېدله ستوري هم مسېدل چې غږېده کهکشانونه به ټول غوږ غوږ شول زما لور له کومې بلې دنیا یوه ښایسته ډالۍ وه یوه شیبه به غلې نه کېناسته غږېده مسېده نڅېده له ما یې 1,000,000 سوالونه کول یو څه د ځمکې او څه نور د آسمانونو په باب زه مو له کومه کړمه انسان له کومه راځي الله زموږ څه کیږي بې وقفې نور سوالونه زما همدا ښایسته لور په 14 پسرلي یو دم خزان شوه بیا ونه غږېده زما همدا ښایسته لور په 14 پسرلي یو دم خزان شوه بیا ونه غږېده کوم چا رانجه ورکړل او غلې شوله هغه اکثر ځان سره پټه ژاړي زما په تیکه لور چا کوډې وکړې مننه